د لوګر ولایت په اړه د اسلامي امارت د واکمنۍ مهم اقدام. نوموړی واکمنۍ د دغه ولایت په تړاو په لومړي ځل د نوو سیستمونو پرانستلو اعلان وکړ. په یاد ولایت کې څه ډول بدلونونه راوستل شوي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په لوګر کې د برېښنایي حکومتولۍ په موخه نوي سیستمونه پرانستل شول. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دغه وزارت د کار چارو مرستیال محمد زاهد احمدزي د لوګر د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د چټکتیا او روڼتیا په موخه نوي برېښنایي سیستمونه پرانستل. محمد زاهد احمدزي د دغو سیستمونو د پرانستې پر مهال د دغه ډول سیستمونو جوړول د برېښنایي حکومتولۍ لپاره مهم وبلل او زیاته یې کړه دغه چاره به د لوګر ولایت اوسیدونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د یادونې وړ ده چې په دغو سیستمونو سره به په برېښنایي بڼه د کار جوازونو ویشل، املاک او اجناس به ثبت شي. له ګاونډیو هیوادونو را ایستل شوي او د روزنتونونو ماشومان او همداراز به بېوزلو ته د مرستو د ویش څرنګوالی هم ثبت شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په ځلونو طالب چارواکو ټینګار کړی په دولتي ادارو کې باید کاغذي سیستم له منځه لاړ او برېښنایي سیستم دود شي. دوی همداراز زیاته کړې ده چې په ټولو دولتي ادارو کې به له برېښنایي سیستم سره پیچلې چارې اسانه شي. که څه هم په ولسواکۍ کې د حکومتولۍ ډېرې چارې برېښنایي شوې وي، خو دغه پروسه د جمهوریت له سقوط سره نیمګړې پاتې شوه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه او پوښتنه دا ده چې د دغې ډلې ډېری لوړپوړي چارواکي او ماموران چې د 20 کلونو جګړو له امله یوازې له مدرسو فارغ دي او له ډیجیټلي سیستم سره نه اشنا دي، څنګه کولی شي برېښنایي حکومتولي رامنځته کړي؟ درنو لیدونکو